سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه ده د 1404 هجري لمریز کال د میزان څلورمه چې د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر له 26 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز سرویس څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان په تړاو د چین، ایران، پاکستان او روسیې څلور اړخیزه ناسته. د چین، ایران، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په داخل یا شاوخوا سیمو کې د نظامي اډو له بیا جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د خبرونو تفصیل. د چین، ایران، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په داخل یا شاوخوا سیمو کې د نظامي اډو له بیا جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې د چین، ایران، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د څلورمې څلور اړخیزې ناستې ګډه اعلامیه کې د افغانستان روان وضعیت وارزاوه او هیله یې څرګنده کړه چې افغانستان باید یو خپلواک، سوله ییز، له ترهګرۍ، جګړې او نشهیي موادو پاک هیواد شي. د غرض اعلامیه کې هغو هیوادونو ته چې د افغانستان اوسني حالت مسؤل دي خبرداری ورکړی او د افغانستان په داخل یا شاوخوا سیمو کې د نظامي اډو له بیا جوړولو سره یې مخالفت څرګند کړی او زیاته کړې ده چې د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي. د غرض ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید له کابل سره په رغنده، عملي او اغېزناک ډول ښکېله شي څو د افغان دولتدارۍ د بنسټونو جوړول سیمه ییز او نړیوال ثبات ته وده ورکړي. په خوست کې د ساري ناروغیو د 3437 ناروغانو درملنه شوې. د خوست ولایت مقام ویاند مستغفر ګربز ویلي چې د یاد ولایت په ملکي تخصصي روغتون کې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د ساري ناروغیو 3437 تنه ناروغانو درملنه شوې ده. د یاد روغتون د مسؤلینو لخوا د درملنې ترڅنګ ناروغانو ته وقایوي سپارښتنې او روغتیایي لارښوونې هم شوې دي څو د دغو ناروغیو د لا خپرېدو مخه ونیول شي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانې خپرونې د الله په امان.